د چا د بغاوت سر تر پامیره رسېدلی او د چا ټیټ شوی سر د ملا تر تیره رسېدلی سره د بغاوت جانانه ارتې تڼی ګرځي پرنسپل صاحب سره د بغاوت جانانه ارتې تڼی ګرځي تعجب نه ده په دونه رقیبانو کې ژوندون او ای پټ نه شو د چا مخ ته په دوو ګوتو لمر اخیر هم برابر شو هغه سر او د غره سر او اورمه ترانو په اللهم استجی خان دربار ته دې راغلي دي د لرې موریدان ته چېرته یې جانانه ګلکدونو ته راځه د کلي هغه دنګو چنارونو ته راځه چې څرنګې په لمر پسې د لمر ګلونه اوړي دا ستا مخه ورمخ پسې بلا مخونه اوري ژوندون به مې تر څو د انتظار غېږه کې مري سورلال د باچاهان نور د کامار غېږه کې مري بلبل کډه تړلي د بورا له غمه مري خبر شوم نارنج ګل د ننګرهار غېږه کې مري د خپلې بېوسۍ به درته څه وایم ملګرو سلګۍ سلګۍ جانان مې بیروبا غېږه کې مري وړې وړې سلګۍ وړې وړې لتې وهلي بچي د خاروګانو د چنار غېږه کې مري هغه ته په تندي د شهادت مهر پکار دی چې څو خپل د دیار او د یار غېږه کې مري لږې راوښایي دفتر او د دې ځای چېرته دی د بشري ټولنې مشر نرخه ځای چېرته دی ملا صاحب لږې راوښایي دفتر او د دې ځای چېرته دی د بشري ټولنې مشر نرخه ځای چېرته دی ولې دې لوس کړم خور او لور مې ورکه نه لرمه زه بشر نه یم زه حق په ځمکه نه رالمه کور مې راویښ نه کړې کمې راویښ نه کړی زه خپله خودکشي کوم نور احتجاج نه کوم زه لښکرکشي کوم چې سر کله راټیټ کړم د ګریوان په محکمه کې په خپل حکم محکوم شم د وجدان په محکمه کې بیا وینو د انسان چې د انسان منګولې سرې وي بیا څه فیصله وشي د انسان په محکمه کې ابوس شو اعتماد په زورورو د کمزورو موږ ولیدو انصاف د دې جهان په محکمه کې ولچک او زولنۍ نه شکه موټو کې د زور وي د بل زندان کې وجنې خپل قیدان په محکمه کې له سور دوزخ له تره دا چغې راخیږي ولاړ یم د حشر په میدان په محکمه کې او پښتون اکثره غوږ ګټي خو پکې سر وبیلي ډیران به وګټي خو زور وبیلي زر وبیلي نه تله تر اوسه خو په یوه لاره او په غبرګ لاړو پښتون لا اوس هم لا مخپور ته لاره نه پرېږدي مري به د لوږې خو تربور ته لاره نه پرېږدي لا د دربار ملا په ګونګه خوله روجنې ولي لا د دربار ملا په ګونګه خوله روجنې ولي لا د زیخاک او د ښکېلاک مخته پردنې ولي ولس ځئ چې په خلاف د دې فساد چغه کړو نور موږ مجبور یو چې حیا او د جهاد چغه کړو ما ته وایي مړ به شي بندي به شي ټکر به وخوري ولې ونې سپینې مه وایه خپل سر به وخوري وخت بدل شوی دی زړې خبرې هېرې که نو تل وایي سړی اوس وړې خبرې هېرې که نو څنګه یې هېر کړم څنګه یې هېر کړم ما نه یې سل پسرلي خوړلي پښتونستان زما او یا زره ما ته وایي مړ به شي بندي به شي ټکر به وخوري ولې ونې سپینې مه وایه خپل سر به وخوري وخت بدل شوی دی زړې خبرې هېرې که نو تل وایي سړی اوس وړې خبرې هېرې که نو څنګه یې هېر کړم ما نه یې سل پسرلي خوړلي پښتونستان زما او یا زره زمرې خوړلي او پښتون 50 کاله د بل دیوال ته خټې وکړي وخت او حالاتو ترېنه خپلې ګټې وکړي موږ هغه قوم یو سر شیندلو ته څو ځلې وځو سیاست پر به کوو د جنګ میدان ته خپلې وځو